بیا دا فرق شتی چې هر علاقه کې او د هر قوم خپل عادات دي. لکه بعضو قومونو کې بعض هغه رنګونه نارینه استعمالوي چې هغه زمونږ قوم کې هغه زنانه استعمالوي، نو د هغوی دپاره صحیح دي خو زمونږ دپاره نه دي صحیح. ځکه زمونږ په معاشره کې بیا دا مشابهت شو د چا سره؟ زنانو سره. او هغوی له جایز دي ځکه چې هغوی نارینه دغه اچي هغه دغه زنانو پورې خاص نه دی. نو نارینه دپاره د تقوا جامه دا چې هغه رنګونه استعمال کړي کوم چې نارینه دي. او غوره رنګ سپینه ده، سپینه جوړه. ولې زر څښا کېږي پته یې لګي نو اینځي به یې اینځي به یې دې ته د بعضو ډډې نه لګي، هغه دا رنګینه دوه درې هفتې اچوي. سپینه جامه دا ده چې څښا کېږي زر نو زر به یې پاک کوي. بله سپینه جامه کې سړی ښایسته ښکاري، دروند لباس دی.